دا فیصله وکړه حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې پټ مسلمانو ښکارې غږ نه کو هغه یو خط ولیږه نبی علیہ السلام له راولېږه یو قاصد له خط ورکو وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما ورواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې خط نبی علیہ السلام ته راورسېد خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی تقریبا 3000 کسان دي ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې م روانې کړي دي د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و بدر کې مردار و رور یې مردار شوی و شیبه د عتبه زوی مردار شوی و ولید نو دا هنده د عتبه لور ده پلار تره رور دی مړو دام ډیره پیش وا بادره خدم وا او د موجوده چې کوم د مکې سردار او حضرت ابو سفیان دا هغه ښه بیبي وه هغې وې زمزم ښځې ځان سره روانې په ډېر لوی جوش کې روان دي حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړی کوم چې نوجوانان لکانو بعضې بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مو وایه بل احیاء عند ربهم يرزقون دا جمدی دي خدای سره دي روزي ولا خدای ولا داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتحه مومون ته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت چې د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا وه چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی براشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به م اولو په کاڼو به م اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو اولي زمونږ بچي به م په کاڼو اولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به په کاڼو اولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا معامله کړې ده او مونږ بار اوتي نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوزو څوک وایي اوزو څوک وایي نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې دروغه ونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبي علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیه السلام مړو پرې نه ښود چې هغه خپله ری ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغرې چولې وې دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وایې چې وځو نو ځو او که وایې چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږي نبي علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي نو زغره اچولی او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو
رب العالمین زمون مدد کړی دی دې کې به الله زمون مدد کوي ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه او لښکر د مدینې منورې نه راوړل کافر 3,000 دي مسلمانان 1,000 دي د مدینې منورې نه چې راوتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادي واپس شي که بالغ دی او که نابالغ دی خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادي واپس لاړ شي نو چې چا عمر 14 هغه واپس کړ یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې مونه بس او جنګ کې مې پرېږدي په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه هغه د سب نه میدان ته راووتو وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښو ما هم ځان سره بوله نبی علیه السلام هم حیران شو وی صاحب زه پې تکړه یم یعنې ماله دې په پرزونو راشي که زه یې راوپرزولم بیا دې دې زه به نه ځم او که ما راوپرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته وی را میدان ته شي په پرزونو ورشي چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سموره ابن جندب لګي شو هغه رافع یې راوپرزو وی ګوره صاحب راو مې پرزو چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې وی ښه ده ته هم پکې راځه دومره شوق و په هلکانو 14 کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه هغه محبت او د حضور پاک سره مینه وه حضور پاک لاړ د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد اوس خو بالکل مخامخ دی اوږد غټ غر دی مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میل اوږد دی پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی او په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی کافران راغلي د دې غر په خوا کې پراته ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه و هغه ویلي ولي مخکې نه راغلي نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده د احد دې غر ته نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی چت غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی باراني اوبه پکې ځي هغه زمانه کې پکې باراني اوبه تلې اوس هم پکې باراني اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه همره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو نو حضور پاک ویرېده چې اسې نه زه د کافرو سره په جنګ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و هغې داسې ځای نیولی و
چې مسلمانان په داسې علاقه موږ سره په جنگ شي نو موږ به الله یو رساله تیار کړې و د اسونو لخر او خالد ابن ولید هغه زمانہ کې لا کافرو هغه ولا مشر کړو ورته وی چې تبه دا مهرباني کوي چې پر خپل کې با په اسونو باندې خپل لخر بوزي مسلمان به موږ سره په جنگي نو شان براوخي جنوب مسلمانانو باندې نبی علیہ السلام پاک غونډه 50 کسان غشو وشتونکو والا مقرر کړ عبد الله ابن جبیر ولا مشر کو وی ته بر دې دفاع کې چې په خپل کې تا نه سوکرا لشي امون جنگي ګو مخ په مخ د شان سو کم لونه ډیر ښه جنگ شروع شو الته کافرانو خذو خپل خاوندانو ته خپل رونو ته او خپل پلارانو ته مرسي وي او چې کوم مړي په بدر کې شوی هغه ورته یاد کړ او جلاګانې وکړي خو جړل او خ غړې شو ورته شرابونه مسکل او ډېر جوش کړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي به بطرن ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره په کبر راوتی دي دا نه ګوري دوی ته شرابونه خوس کل او خزي وته غړې شوې جوش یې پکې پیدا ک او سار وخت جنگ شروع شو لومبه چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعده مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغه کې چې کومه مشرو عبد الله ابن جبیر ناغله هدایت ورکړي وته وی تاسو بر دې غونډه نه بالکل نه کیږي تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدل تناسه او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او منتا بیا بم نه کوزيږي او کوم شکستو مونته بیا بم نه کوزيږي او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخه مارغان تختای بیا بم نه کوزيږي کوم ټول مړ شو غوخه مارغان تختای بیا بم نه کوزيږي په دې غونډه بناسي دینه باندې کوزيږي دا هدایت یې ورکړه جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې راغی انفرادي جګړې به باقي کې خدای پاک مسلمانانو لا بری ورکړي دویش کافران پکې خدای مردار کړ دویش ډیر شي چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خو به او خو دې او تختیدو شو نو چې سړی دروندې نو منډه نشي والے نو چې چا سره به تور وابه هم غردول منډه به واله که چا سره نیزه وابه هم غردول منډه به واله بس مسلمانان خو پیښو چې کافر خو او تختیدل څوک غر ته ختیدل څوک اخوا تختیدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه راغونډول هغه تورې غنیزه د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډي یو صحابي فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته وې دا کافرانو خزه ما په خپل ولیدې چې خزه منډه والے او په غر کې خطه او دا خزو په دې نالو کې چې کم داغي پازیبونو پنځیب چي وې امم لیدل منډه وای خزه لګیا دي تختی او مسلمانان غنیمتونه غونډي بلکې مسلمانانو تور خپل کې خاو ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک څه کوي مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړلو تختیدل خدای متختیدل او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نيزه خپل کې خاو دي اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو غدا کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کوم فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جمع شروع شنو چې مال خودم په قبضه کیږي په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته عبد الله ابن جبیر ته په کوزي غنیمت با مونږ هم راغون اما شر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه دی یاله چې نه به کوزيږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ خو ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی ورته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزيږم هغه نور وته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی دا بالکل کړی دا خو خود د جنگ دوران کې به موږ نه کوزيږو خو جنگ ختم شو تر قیامت پورې خو په دې غونډه نه یو ناشته چې باندې موږ به همیشه ناشو هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډي خزر کافرانو تختید سړی لاړل تختید نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو په غونډه څه کو
مونږ به هم څه غنیمت راغونډو که نه. دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزېږئ کوشئ، ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزېږم. دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو مې اختلاف راغی. 40 کسه ترې راکوشو، لس خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واغېسته چې غونډی خو خالي ده. د دې نه مخکې د 2-3 اټیکه په دې خوړ کې کړي دي چې په دې خوړ کې به راشم د شانو په مسلمان حمله وکړم، خو دوی خو 50 کسه غشي ورسره وو، دوی به وتمبول او به تښتېدل. بیا به اټیک وکړو، دوی به په غشو بیا وویشتل، بیا به وتښتېدل. هغه چې وکتل چې غونډی خو تقریبا خالي ده، راشه موقع ده، نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خوړ کې کوشو او را حمله شو. چې څنګه را ورسېدل دې غونډۍ له، دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل. خو اوس دې وخت کې خو دوی لس پاتې دي، 40 کو شوي دي، نو غشي کم وه پې ګڼو، نو خوند یې نه کو. نو دوی غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو. دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی، مسلمانان خو لګیا دي، بېغمه دي، تورې خودې دي، غشي خودې دي، نیزې خودې دي، سامان را غونډوي، خو دا ټول به دلول کي. نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې دا د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کړي. اپې ګڼ وو، پسې د اسونو نه را کوشو. جنګ وشو، دا 10 صحابه خو یې په هغه خوړ کې شهیدان کړل. 10 واړه خو لاړل شهیدان کړل. چې دا 10 واړه شهیدان شو، نو میدان ورته خالي و، د شا نه رالل او په اسونو سواره. دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی، هستې ورسره، نیزه ورسره، توره ده، دې خو به ځان بچ کوي، تښتي، اس غلولی شي، بل وجلی شي. مسلمانان لګیا دي، هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي، زمونږ دفاع کېږي. هغې څه خبر دی چې 40 ټکو شوي دي او 10 شهیدان شوي. هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري، زمونږ دفاع شته، د شا نه اسم نشته، تورې خودې دي او غنیمتونه غونډوي. دې وخت کې پې د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغی او شروع یې پې وکړه. صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي، یو هم شهید کېږي، بلم خدای دا څه شو. دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې ګزارونه شروع کړل. کافرانو پکې اوازونه شروع کړل، دا شیطانانو پکې چغې ووالې. او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ، او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ، او نبی علیہ السلام له یو پیغور ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه، وی واخله په دا توره دا غزار، وی زه د قمیه زوی یم. حضور پاک ورته خیر وکړي، اقمک الله، خدای دې هلاک کړه. خو نبی علیہ السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې، خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه، او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې، نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته. دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کوم درېم غاښ دی، دا نه دا څلورم غاښ، د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره، دا نیم مات شو، ډکره شو، او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردست بادري وکړه. دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک بچ کړ، خو شهید شو، ولګېد ښه مضبوط. او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم. بس مصعب ابن عمیر رضی الله عنه پې را مخکې شو، ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ، د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړ او لګېد، ډېر زیات ولګېد. نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد، باقي بچ شو. اوس مصعب ابن عمیر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل داغه د حضور پاک لګېده یو بل سره، او بل شیطان پکې یو چغه واله چې نبی علیہ السلام ولګېده چې شیطان دا چغه واله. هلته مصعب ابن عمیر پرېوت، هم د حضور پاک په شکل و، او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري، بس دې کې صحابه خپې وخوېد او صحابه پکې شهیدان هم شو. څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته. چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې، او چې نبي علیہ السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده، بس پرېږده چې مونږ هم مړه شو.
چا په یو طرف په منډه شو، څوک په بل طرف په منډه شو، او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې، ډېرې تیزې وینې ترې روانې. تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی، هغه وینې په جبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي، ویې څکلې. حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ونه څکلې وڅکله، بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي، د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده. او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مالکه تا د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه، او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور په حرام. حضور پاک چې صحابي ته وی چې موچت کا، دومره وینه دې لاړه، دومره کمزور شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیانو. یو صحابي ته موچت کړي غرته. نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه ولوګه ور کړی دا، او هغه غر ته بر اوچت کړی. اوچتېدو کې څه مقصد؟ اوچتېدو کې دا مقصد نو چې خلکو نه ځان بچ کړم، نه نه، غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیزه خلکو ته خامخا شوې. دو مقصد یې، یو مقصد یې دا و چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي، دا چې خلکو یې نبي سم شهید شو، نو ما به وویني دی به راغونډ شي. او دویم دا چې زه به د خپل ملګري لږ صحیح کړم چې دا ملګري په کوم طرف لاړه. مشر له پکارم دی چې جنګ کې خپلو ملګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله، ای د خدای بندګان راجمع شئ. نو صحابه ولیدو، صحابه بیا راجمع شو. چې ورو ورو صحابه راجمع کېږي، بیا جنگ شروع شو. دې کې ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې راغله، او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه اواز وکړه فی القوم محمد صلی الله علیه وسلم، وی محمد پکې جمدی دی. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ، جواب چا ورنه کړ، یاره وی دی خو مړ دی. فی القوم ابن ابي قحافه، په دې قوم کې ابو بکر جمدی رشتہ. حضور پاک په مور کوي جواب چې ورنه کو وی دې مړ دی. وی فی القوم عمر بن الخطاب، په دې قوم کې عمر شتا. حضور پاک په مور کوي جواب، یاره وی دا مړ دی، دا ټول کومړ دي چې جمدیو. جواب به راکړ. حضرت عمر ټینګ نشو، هغه جذباتي دی. اے ابو سفیان د خدای دشمنه، دا چې تا د چا نومونه واغشتل دا خدای تعالی جمدی پریخي دي، دا مړه نه دي. دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه، اعلو هبل، لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد. دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو، یو خدای، یو بوت. په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي، وی جواب ورکړي. وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل، او اعلو هبل تاسو وی الله اعلی و اجل. زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لكم، زموږ عزا خدای شته، عزا د هغوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي، وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم، خدای زموږ مولا دی، زموږ کارساز دی، زموږ امدادګر دی، ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو آواز وکړ، وی تاسو به په مړو کې مسله ووینئ. ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دی ورکړی خپل فوج ته، ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه، نو د مړو هتک دا ښه شی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه، ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي. خو ګورې خپم پې نه یم، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست. فالحرب سجال
او جنگ خو د بورقې مثال دی، په بورقه د کوینه کله څوک اوبه راوباسي کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واغست. چې دا خبره وکړه دې کې صحابه بیا دا خبره کېدلې، صحابه را جمع شو. چې را جمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندل. نه نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخېست هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شي. د هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو. مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابه پکې څونه ښکاره کړه، او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته وویل. د نبي علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته ویل الله رسول خیره وته، هغه هم خیرې شروع کړه، ویستل الله رسول خیره وته وکړه خلکو ته. صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله، وی لن یفلح قوم شجوا نبیه، وی هغه قوم به چرتم کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کا. دا بر الفاظ وی. نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه، نو حضور پاک ته وی خیره وته وکړه، وی ان الله لم يبعثني لعانا، وی خدای ز خیره پخ نیم را لېږلی. او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي. که دې پوهېدی نو په خپل پیغمبر به یې غوزار کړو. پیغمبر خو دوی ته د جنت لاره ښیي، د دوی خیر ښه کوي، د دوزخ نه یې بچ کوي. دوی به خپل پیغمبر باندې غزارونه کړو، نه ناپوهې دي نه پوهېږي. حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې به د نبي علیہ السلام نه غشي تمبول، دا لاس به یې نیوه او په دې باندې به یې غشي را تمبول، په دې یو لاس دا لاس یې شل شو. او چې هغه حلقه ده زغلې د حضور دا کار ما ته پرېږده، دا خدمت ما ته پرېږده، دا ته مه کوه. وی ښه ده راشه راته راوباسه. چېرته راوته؟ نو غاښونه یې ورته خپل اړم کړل. نو د حضرت ابو عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو، غاښونه یې پکې مات شو، هغه یې راوویسته. ښځې خبر شوې په مدینه کې، بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو. اواز خو دغه اطلاع ورسېدله، پراپیګنډه وشوه، بس زنانو را منډه کړه. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا بیبیان را په منډه شوې. حضرت عائشہ صدیقی به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړه او زخمیانو له به خوله کې اچولې، منډې به یې وایي. او فاطمه رضی الله عنها رااله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي، وینه بنده شي. نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې، وینه نه بندېدله. نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغشتې. اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي، اگر مې ایرې راواغشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې، هغې سره وینه یو پوټې بنده شو. یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها، دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده، کوم چې د حضور پاک هم شکل. هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو. وی انا لله و انا الیه راجعون. چې لکه رامخکې شو ماما دې پکې شهید شو، بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. نو چې لکه مخکې راغله وی مصعب ابن عمر وی خاوند دې شهید شوی دی، نو ډېر یې وژړل. وی دا غم به څوک برداشت کوي؟ وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی؟ وی نه نبي علیه السلام جمع دی. زه وی الحمدلله. یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع، د هغې عجیبه داستان دی. چې څنګه راله چا وی خاوند دی شهید شو، وی الحمدلله. چې مخکې راله وی ورور دی شهید شو، وی الحمدلله. او وی د حضور پاک سال دی.
وینا هغه جمدې دی. بل سړی ولا مخې ته راغی وی پلار دې شهید شوی دی، وی د حضور پاک سال دی، وی جمدې دی. بل ولا مخې ته راغی وی زوی دې شهید شو، وی د نبی علیہ السلام څه حال دی، وی جمدې دی. خاون پلار زوی رور، خاون پلار زوی رور، دا څلور کسان شهیدان. وی نبی علیہ السلام راته وخایه. نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې الته مخامخ ورله ودرېده. وی دا الله رسوله چې ته مې جمدې ولیدې غمونه مې ټول ختم شو. بیبیانو کې دومره مینه. دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش، یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم. دا درې واړه صحابه یو دی دفن دي. څلور شهدا هم پکې شته، خو یو لویه چاردیواري ده، په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي. حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا تو کده به پیمین وي، یو به دور کم ته پیمین وي. ما وی چې ښه. نو ما چې ښځه مخکې دعا کوم وی وایه. ما لاس اوچت کړی، ما چې خدایا سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ما هغه وی په تور عذاب هغه وام یو بل ښه ستړي کړي او بیا پې زه زورور شم او وی وهم او مردار شي. نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې ښځه ما دعا کوم آمین به پې وی. وی دې مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې زه یې وام ابم وی ښه یو بل ستړي کړي او بیا په ما زورور شي ما وی او ما شهید کړي. وی ما وی چې آمین. وی سارله مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله، فقط دعا مې خدای قبوله کړه. وی زه په انختم امن خطې په تور وال کو وی ښه ستړي شو، وی ناګانه ما مردار شو. وی چې مې نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دیم د یو کافر سره انختې دی، مې چې دا به دعا د دم قبوله ده او زما هم قبوله ده. وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره انختې دی، هغه هم په توره وای دی هم وای. وی ناګانه پې زورور شو، دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار وکړ. لومبي وخت کې تاسو ته مو چې د مسلمانانو پله درنه وه، د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د لور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم و، وحشي ابن حرب، هغه سره یې خبره کړې وه. وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید کړ، ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی، حمزه دې شهید کړ، نو تا به زه په څه طریقه آزادو. وحشي وی په خپله رضی الله عنه ته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه، حربه وته وي په عربۍ کې. وی دې په احد کې یو غټ کاڼي شاته پټ ناست و. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم، مخامخ خو هغه له څوک نه شي ورتلی. وی ناګانه دې د مخ واله راغی. وی چې راغی بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پې وکړو، ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول، بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. وی مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده، په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته، دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړ خو بس را پرېوت، په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده، دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه، ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې یې تې پوزه پرې کړه، شونډې تې پرې کړې، غوږونه یې تې پرې کړل، سترګې یې تې وویستې او دا سینه والا وشلوله، زړه یې تې راوویست، په هغې یې چکونه ولګول، اینه یې تې راوویسته، په هغې یې چکونه ولګول، او دا اندامونه یې په پوړي کې واچول، امیل یې تې جوړ کړه د اندامونو نه، او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده، حضرت حمزه خور ده، امراله حضرت زبیر ته حضور پاک او فرمایلو زبیر ورشه مور دې منې کړ چې دا خو ښځه ده، د ښځې زړه خو ډېر کمزوري، نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جګ به ونیسي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې کړه. حضرت زبیر ورغی او مور ته ودرېده، وی مورې ودرېږه،
هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور ول داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغه غاړه وغورځاو دا زبیر ول आवाज ورکړه وی مور نبی علیہ السلام وی چې مور دې منع کا دغه څه ودرېد یا پزار نه پویدا یا دغه څه ودرېد ای بچي ورشه وروارت نه مې وایي چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبر او که زما رواره په دې یریږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف ضرور دا لاش لګي نه یو دوه خبرې ورسره کوم وی خو درې که تپوس کوم وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وی وی ښځه پرېږدي چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته وکتل داسې مخامخ سینه شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته نو د مخامخ ودرېدله وی خلک وایي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي ورورې تاله زه مبارکباد در راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد ورکړه او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت کې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خخ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیواناتو خوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ او که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوي صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی